السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. محترم پوښتنه کړې ده چې دوکان ته ښځې راځي سوداوې کوي، نو دا خبرې ورسره کېږي دا په دونه دی دا په دونه درکوم دا څنګه دی. محترمه دا مسله به موږ مخکې مو واضح کړي بیان کړې به مو وي. فقهای کرام وایي د ضرورت په خاطر باندې د اجنبي ښځې سره چې په خبرو کولو کې شهوت او خوند نه وي څه مشکل نشته، ځکه دا ستا یو ضرورت دی چې د یو شي پر خرڅوې دا درسره نشي. فقهای کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یو واقعه ذکر کوي چې ابو هریره ته نوم مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک له کوره راوتی، ابوبکر صدیق راته نو او عمر راته نو مبارکان یې ولیدلو څه کوئ چې راوتلي یاست؟ هغه ورته یا رسول الله لوږې راایستلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ځم له کوره هغه څه راایستلی یم چې ته یې راایستلي یاست، ځم یعنې له وږې راایستلی یم کور څه نه وه. درځئ ولاړ شو پلانکي صحابي کره چې د انصارو څخه و همدغه کربویڅي نو دوی چې راغله هغه ښځې چې پوښتنه وکړله چې پلانکی چیرې دی؟ هغه ښځې ورته وویل مرحبا او اهلا ډېر ښه راغلاست، ډېر خوشحاله شوله ځکه هغه میلمانه ورغلي وه چې محمد صلی الله علیه وسلم مبارک و، ابوبکر صدیق راته نوم مبارک و، عمر راته نوم مبارک و. ښځه ډېره نهایي خوشحاله شوه. سبحان الله ارمان دې نه لري څنګه نازنین میلمانه ورله کور ته. سبحان الله الله څومره احسان پر صحابه کرامو کړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به د دوی کور ته درېدی او د دوی په دسترخوان به یې ډوډۍ خوړله. سبحان الله. نو امام نووي رحمة الله علیه مبارک وایي په دې قصه کې پر دې باندې دلالت دی چې د اجنبي پردۍ ښځې سره قدر ضرورت خبره سړی کولی شي. شرح نووي علی المسلم جلد 2 صفحه 100 کتاب الاشربه او دغه رنګه تکمله د فتح ملهم جلد 4 صفحه 33 او دغه رنګه فقهای کرام وایي الضرورات دا ضرورتونه تقدر بقدرها، نو ضرورت یو اندازه مقدر کول کېږي یعنې معاف کړول کېږي. نو دا ضرورت دی، د ضرورت په وجه باندې محترمه که ورسره وغږېږې نور زیادت خبرې به نه کوې او زیادت خبرو څخه به ځان ساتې او په دې کې ډېر احتیاط تقوا پکار ده، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی ایاکم الدخول علی النساء، تاسې ځانونه ساتئ د ښځو څخه او ما ورسره خبرې کوئ. مسکات جلد 2 صفحه 208 شپېته کتاب النکاح. نو محترمه بس چې شی خرڅوې دوی در سره غږېږي دا حساب له ځان سره کوه چې په ورځ قیامت الله جل جلاله حساب را سره وکړي او زما په زړه هم خبر دی په سترګو مې هم خبر دی په خوله مې هم خبر دی. نو چېرې په ضرورت ته په کوئ په خبرو کې نور زیادت خبرې ما ورسره کوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.